په 2000 کال کې د نیویارک د یو اورګاډي په تمځای کې په 7:45 دقیقو یو ناپېژانده شخص راځي او درېږي او بدون له څه ویلو په خپل وایلن یو ډیر نادر او ښایسته ساز غږوي د 45 دقیقو لپاره. له دغه ځای په دغومره وخت کې 1000 نفر تیریږي، مګر د دوی له جملې ورته یوازې 20 نفرو $32 ورکړل. دغه شخص د یوې ټولنیزې تجربې لپاره دغه تمځای ته راغلی و ترڅو وګوري چې د انسان کامیابي او ارزښت څه پورې اړه لري. دغه وایلن غږونکي همدغه ساز 2 ورځې مخکې په یو کنسرت کې غږولی و، چیرته چې د همدې ساز د غږولو لپاره ورته زرګونه ډالر ورکول شوي وو. دا شخص د نړۍ د غټو میوزیک غږونکو څخه یو جوشوا بیل نومیده، چا چې هغه سحر د نړۍ تر ټولو مغلقترینه ساز غږولو په هغه تمځای کې. هغه هم په خپل هغه وایلن چې 300 کاله پخوا جوړ شوی و، د کوم قیمت چې $3.2 میلیون و په هغه وخت کې. دې تجربې دغه نتیجه ورکړه چې په نړۍ کې د یو څه ارزښت او قیمت یوازې دې پورې اړه لري چې هغه په کوم ځای کې شتون لري او خرڅول کیږي. هغه شخص چې موږ سره په غوره بڼه کرکټ کوي د ملي ټیم یو غوره لوبغاړی کیدی شي. هغه شخص چې موږ سره خنداوي کوي یو غوره کمیډین کیدی شي. نو دا یوازې مهمه نه ده چې ته څومره خواري کوي، ارزښت دا ډیر لري چې ته هغه کار په کوم ځای کې ترسره کوي او یا یې هم خرڅوي. نو که غواړې چې خپل ارزښت وپېژنې، خپل محیط او خپل وړتیاو ته دې وګوره. ته وړتیاوې لرې د بریاو، مګر شاید ته په غلط محیط کې خپل زحمت باسي. شوکیهرا په خپل دغه کتاب باندې ډیره جالبه جمله لیکلې ده چې ګټونکي متفاوت کارونه نه ترسره کوي، مګر ګټونکي کار په مختلفه بڼه ترسره کوي. نو که غواړې چې بریاو ته ورسېږي، خپل محیط او خپل ځان دې صحیح وپېژنه. نور جالبه او معلوماتي ویډیوګانې مو د راز ټي وي په یوټیوب چینل کې لیدلی شئ.